مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږل دې هدایت سره چې د خپل قوم وګړو ته د اخطار ورکړه مخکې له هغه نه چې پر هغه باندې یو دردناک عذاب راشي. هغه ویل ای زما قومه زه ستاسو لپاره یو ښکارا څرګند ویرونکی پیغمبر یم. تاسو خبروم چې د الله بندگی وکړئ او له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. الله بس تاسو ګناهونه دروبخي او تاسو ته به تر ټاکلي وخت پورې مهلت درکړي. حقیقت دا دی کله چې د الله ټاکلی وخت راشي نو بیا نه زنديږي. کاشکې تاسو ته د دې معلومات وای. نوح عرض وکړ زما پروردګار ما خپل قوم ته شپه او ورځ دعوت ورکړ او زما بلنې د حق څخه د حقوق تیښته لا زیاته کړه. او هر کله چې ما هغوی دې ته وبلل چې ته هغه ته بخنه وکړي هغوی په وګونو کې ګوتې کېښودې او په جامو سره مخونه وپوښل او په خپل چلند ټینګار وکړ او ډیر تکبر وکړ. بیا ما هغه ته په لوړه غږ بلنه ورکړه. بیا ما په ښکارا هم هغه ته تبلیغ وکړ او په پټه پټه مې هم وپوهول. ما ویل خپل پروردګار نه بخنه وغواړي بشکه چې هغه خورا ډیر بخونکی دی. هغه به پر تاسو له اسمانه خو رښتونه وکړي. تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي. تاسو لپاره به باغونه پیدا کړي او تاسو لپاره به ویالي وبهوي. پر تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره تاسو د هیڅ عزت په فکر کې نه یې. په داسې حال کې چې هغه تاسو ډول ډول پیدا کړی. ایا نو وینئ چې په څه ډول الله لاندې باندې وو اسمانونه پیدا کړل او په هغه کې سپوږمۍ نور او المر بلډي او ګرځوله او الله تاسو لزمکې نه په عجیب ډول را پیدا کړی. بیا به هغه تاسو همدې زمکې ته بیرته راولي او لدینه به مناڅه پر او باسي او الله زمکه تاسو لپاره د فرش په څیر وغوړوله ترڅو چې تاسو په هغه کې په پراخو لارو لاړ شئ. نوح ویل زما پروردګار هغه زما خبره ونه منله او د هغو مشرانو پیروي وکړه چې د مال او اولاد په میندلو لازیات نامراده شوي دي. دغه کسانو د ډیرې لوی د سیسې جال خور کړای دی. دوی ویل خپل معبودان هیڅ کله مپریږدي او مپریږدي واد او سعا او نه یغوس یعوق او نصر د هیڅ یو عبادت مپریږدي. دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم دغه خلکو ته له گمراهی پرته په بل شي کې پرمختګ مو ورکوه. یوازې د خپل ګناهونو په اساس هغوی غرق کړای شول او په اور کې نه وېستل شول. بیا هغوی له الله نه کوم ژغورونکی مرستندوی ونه موند. او نوح ویل زما پروردګار له دغه کافرانو څخه هیڅ یو د زمکې پر مخ استوګن مپریږه. که ته دوی پریښودل نو دوی به ستا بندگان گمراه کړي او د دوی له زوزات نه چې هر څوک پیدا شي بد عمل او سخت کافر بوي. زما پروردګار ما ته زما مور او پلار ته او هر هغه چاته چې زما کور ته د مؤمن په حیث داخل شوی دی او ټول مؤمنو نارینه او مؤمنو ښځو ته بخښنه وکړه او د ظالمانو لپاره له هلاکت نه پرته بل څه مزیاته وه.